سلامونه د افغانستان یوټیوب چینل مینوالو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ خوشحاله اوسئ رب دې وکړي چې روژه مو تر دې دمه په خیر تیر کړې وي خدای دې وکړي زموږ او تاسو ټول عبادتونه قبول شي دوستانو کوټې سنګي سیمه کې ما راغلی و دغلته چې وګورو خلکو روژه ماتي لپاره څه تیار کړي دي بیروبار ډیر زیات دی دغلته مې د یو خورما والا ورور ولاړ دی له ده سره به خبرې وکړو سلام جوړ تکړه وعلیکم سلام وروره ښه جوړې په خیر یې څنګه داسې بې شیمه شیمه یاره والا دغه مجاهدین لا ډېر زیات په تانګ راغلي وو کله داسې منډې وو کله داسې منډې وو کله داسې منډې وو ولې په څه خاطر خو سم ځای کې ودرېږه خو هغوی به منډه نه درېږي غریبۍ ته هم نه پرېږدي چېرته ودرېږو یاره بل ځای نشته ده نه زه یې تاسو ته نه انتخاب کړی نه نه یاره تر اوسه پورې لا نه دی انتخاب کړی ښه څنګه یې روژې سره روجي سره والا ښه نه یم نن خو ډېر زیات بازاب کړی و مالکه چې دا بیره راغلی او منسټر دی د کوټسنګي په منځ کې په سر راوړم که چا پوښتنه وکړه چې ولې ورته وایم چې بس دغه شان دي مجاهدینو په عذاب کړي نه روژه په منسټر به یې ماته و نه څه وکړې یاره غریبي ده نه خو ګناه ده که دا خو نه یې ماته واسې دا میاشت خو چې دا ګوره دا میاشت چې دا ګوره د صبر میاشت ده و بالکل ده یاره صبر او د کار ډېرې غوسې نه مې ویلې شکر الحمد څومره سودا دې کړې ده 15,000 به مې کړې شکر 15,000 ماشاءالله کیلو په څو ده کیلو یو سل اتیا 200 300 400 پورې شته خپل هم خورې که نه و خپل هم خورو روژه مات ګنډیوالان دوستان هم خوري کله چې روژه ماتېږي هغه کسان چې اذان روان یو یو دانه ورکوي چې روژه پرې ماته ولې نه راځي نه وشي جانکاري خپله راځي ولې نه ورکوو اجانې خرما د خیرات کوو بیا دې کراچي نه ورکوو بارې بیا خیرات کوو ښه روژه ماته ګپ مې سره ولې به خفه نه شي ولې نه ولې به خفه کېږو یاره که ته راځه روژه ماتې کوي دغه درته د جې هوارومه ښه بېغمه روژه ماتې به تام کوم ته هم همدلته روژه ماته کوې همدلته روژه ماتې ځکه وخت وي انشاءالله بېرته راګرځوه صحیح ده صحیح ده ځه ښه وخت سلام کاکا جان خوب هستی؟ سلام علیکم آقا جان جور هستی؟ دور هستی کاتگوری باری؟ خوب هستم الحمدلله چند تا سمبوسه فروخته؟ ما تاله یک 20 دانه سودا کرده باشم 20 دانه از چند بجه شروع کردی؟ اینو دیم ساعتای 4:30 بجه 4:30 بجه؟ دانه 5 روپیه خیر از با کاکا جان به سمبوسه بده برش دانه چند روپه است؟ دانه 5 روپیه 5 روپه ارزان نیست؟ او دیگه مردم هم نداره چیزی مردم غریبه ماما چند است؟ هر روز چند میفروشی؟ هر روز هم دانه 5 روپیه میفروشم نه مقصد من چند دانه میفروشی؟ میفروشم روز یک 200 دانه را 300 دانه والله خوب بسیار خوب 300 دانه چند روپه میماند برای؟ تقریبا میمونه یک 300 400 بسیار تشکر کاکا افطاری خوب خیر ببینی سلامت باشی لالایقن تشکر خدا جان
سلام بیادر خوب هستی؟ سلام علیکم میدر خوب است؟ بخیر هستی؟ اسم تو؟ احمد مجددی. احمد مجددی خوب هستی؟ شکر بخیر فضل هستی؟ خدا بخیر باشه. بر افطاری چی گرفتی؟ والا یک چند دانه بولانی گرفتیم دیگه بولانی گرفتیم بر افطاری امروز. خب چند تا گرفتی؟ دیگه یک 6-5 دانه گرفتیم. با چند تا 6 میخوری؟ دانه. آره دیگه. یک تا از این بیشتر خوردن نمیشه چون کلان است. کلان است. چطور بود روزه تا؟ خوب بود فضل خدا میگذره دیگه تا حالا خو نفهمیدیم. اما تو تایید نرمال فضل خدا. دیگه چی گرفتی؟ ماست والا و ماست یک دانه تربوز. تربوز؟ خب تربوز ارزان بود یا قیمت؟ والا دیگه قیمت خواست دیگه چطور کنیم دیگه خازمال که بیگانه میه دیگه. شاید قیمت باشه. بیخی قیمت است دیگه. افطاری خوب. قربانت تشکر میمان ما میشی بریم اول ما. سلام بیادر خوب هستی؟ سلام علیکم مادر جان بخیر هستی خیره دوست روزی خوب است یا روزا بایم در بغل آتش هستیم کم کم تاثیر میکنه تشنه خود نمیشی زیاد؟ نه خوب است نام خدا تو ماست که نمیفهمیم چند تا پخته کردی؟ از 100 تا بالا است چقدر خوش میشی که با مردم خدمت میکنی اون با روزدار؟ والا خوش بیخی خوش هستیم که با روزدارا خدمت میکنیم خداوند ثواب شما را بده و روزدارا را مجلس خدا بده بینندگاه چی گفتنی داری؟ با بینندگاه کدام گفتنی خاصی نداریم شاهزاده دیگه اینه میگه بیاین بخیر بولونی ها رو ببرن به افطار لالا بسیار تشکر افطاری خوش. خوش میکنم بخیر باش میمان ما باشه قم سلام بیادر جان. السلام علیکم بیادر ما بخیر هستی جان جان تشکر خوب است. چرا کار بودی گفتی که تصویر ما نگی چطور شد؟ ما تصویر ما گفتم بگی که گالک اگر خود ما خارج نمیریم تصویر ما خبره خارج چی میکنی که میری؟ میگه خارج والا بسیار سهولت زیاف هستک میگه بیادر سهولت بسیار مردم میگه در خارج که سهولت زیاف است آدم خاطر نه میگه در خود وطن استاد هستی و برای افغانا چی تیار میکنی افطاری از اینکه در کار خوب دیگه است؟ والا شکر الحمدلله ما شکر میکشیم در افغانستان هستیم مردم افغانستان همیشه وقت سربلند هستک در بخش هر کارهای خود تشکر بسیار زیاد. چطور از کاروبارت؟ شکر الحمدلله میشه تا بال خود سرش پورا نکردیم باز پسان اگر مشتری ها میآید با سرشان پورا میشه یک چیز جگر از افغانی است یا هندی است؟ یا جگر افغانی است خب چند روپا باز خوراک میدی؟ خوراک 60 روپه کتنان خب بسیار تشکر افطاری خوب. براتام افطاری خوب میخوایم تشکر هستم خداحافظ. خداحافظ سلام جو. عليك السلام ورستير مسي بخير يا جوړ په خیر نوم شكرا احسان لاد فكتاوي لا اوستان زمانم فیض الرحمن زلاند پکتیکا ولایت یو د پکتیا بل د پکتیکا ها ماسلین محصلين دي شخصي پوهنتون طب معالجوي محصلين يو اوس محل کورس نرالو مسلم انګلیش لانګویج انسټیټیوټ فارغ شو وطن ته بس خدمت کوي چې فارغ شو ان شاء الله وطن ته خاصه افغانانو تم ډیر خدمت پزلی کې د ذکر ډیر زوریدلې ولسته ډیر سخت کړیدلې ولسته خو دې حالات ته چې ګورو چې دانن راتلمه یو فارکو شالته مطالعه کوله د طالبانو په اصطلاح سیوري به خځې راتلې خو یې مقصد یو لار و کورس به خځې کې تلې د ګوتو په شمار خځې به تېرېدلې هلته په لار وه د فارک منځ کې کورس ته به تلو نو هغه فارک نن بند سوی و نن مې وویل چې راځه د بازار حالات وګوره چې هلته څه کیسې دي له مطالعې نه ووتلم نو زه دې حیران یم چې اوس طالبان خلک درس ته هڅوي او که ځینې باسي درس خوند را نه که مخکې به هلته موږ د کوم درس به مو وویلې هغه به ما هلته را تکراراوه
نو نن یې خوند رانه کړ فرق بند و ځنځیران ورته پراته وو هغلته شنه ساحه ده همدا ساحه ده کراره ساحه وه د سترګو روغ لید به کېده نو نن متاسفانه له هغې مطالعې نه بې برخې ډېر ښه ځای و کله به چې ورغلې نو دماغ به دې فعاله و چمن و بېل بېل خلک و نو ما دوی به هلته کېنستلو خوند به یې کاوه دماغ روژه څنګه ده خیر روژه ښه ده الحمدلله بیخي روغه تېرېږي امن ده د امن احساس زیات کېږي په دې باندې بیا ډېر خوشحاله یو الحمدلله نورم رحم او صلح راولي دې وطن ته ته څنګه شکر الحمدلله بیخي ښه یو نو روژې لکه چې ښه تږی کړی نه روژه خو 6 کال بیخي صحیح تېرېږي نه تږی یم نه وږی خو بس نو حتما سړی لږ انرژي ډېره مصرف سوې لږ داسې زیله غوندې دواړه ښه روژه ماته ولرئ مننه ښه شپه سلام جوړ په خیر وعلیکم سلام خیر جوړ څه حال دی وروره څه غورې دي څومره سودا دې کړې ده والا 1000 1500 2000 داسې سودا کېږي نن دې څومره تقریبا څومره سودا کړې نن ورځ به هم دغه 1500 زر به هم کړې وي او دا تسبیح څه په غاړه کې اچولې ده دا دم شوي تسبیح د فیروزي رنګ ده چا دم کړي دي دا هغه دین محمد خلیفه چش دپاره د ادم چش دپاره دی چې په نظیر نشي والا نه نظیر کېږي خو نه ماشاءالله څومره ښایسته یې که نه خاموش روژه دې څنګه ده روژه به والا ښه په دم کې تېرېږي ښه کله کله خو ګاګ سره غوسه نه درځي غوسه خو خامخا روژه وي کله ورسړي ته ورشي نه روژه خو د صبر میاشت ده نو ته څنګه غوسه کوې والا غوسه راشي څه وي د پرشنبې که زه څه وي بدرنګ وخورم بیا خامخا له غوسه روڅي پرشنبې کې څنګه بادرنګ والا چې پسې بدرنګ مو ته روکوي بدرنګ روکوي بیا ماښام کې څه شی خورې ماښام کې خالي 2 ګیلاسه شربت ووایم سیپس ووځم چېرته پسې ووځې دا بازار کې داسې شړت وم ګرډۍ به کله د شادي شمشیره ته روانه کړې وي کله به کمپنۍ ته روانه کړې کله به سنه مریم ته روانه کړې وي والا آفرین شپې هم ګرځې نو شپه م والا ګرځو ښه روژه ماته ولرئ جار د شهیدای دی سلام جوړ تکړه وعلیکم سلام خیر بخیر څنګه په خیر روژې سره څنګه والا الحمدلله خیر فضل ده څه کاروبار کوې ته بس دلته د تسبیح مسوا خرڅوو بس ساعت تېر ده ماشاءالله کاروبار هم ښه ده ژوند ښه په آرام ده روژه هم ښه آرامه ده قیمت د تسبیح د څو روپو دی در سره والا قیمت بیه دي هم تر 1500 پورې هم شته 800 پورې هم شته او سندروس والی دي دوستانو 1500 تسبیح وګورو که نه چې څومره دي ښه دلته ودرېږه دا په څو دي 1500 سندروس دی بیا دا ډېر ښایسته شی ده ډېر نامي شی ده کندهاریان بیا ډېر په شوق استعمالوي بوی کوي او څومره استعمالوي ډېره خوشبويي کوي ما له خو هېڅ بوی نه راځي خدای چې استعمال شي بوی کوي او ښځه وي نه رنګ خو نه بدلوي نه که نه دا 1500 نه روپۍ دي مقصد شپې یا ورځې نه نه دا چې اوس دا اخري زما لپاره په څو کېږي بس چې ته چې څو راکوې بس دا وړې رښتیا ووایه نه چې څو راکوې چې نشته دوام درته پېشمني کې کوو بس چې څو دې راکړې نشته مشکل ډېره مننه خیر اوسې زه لرمه ښه روژه ماته مننه
السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجي محترم څنګه خیر و خیرات خیر ښه جوړي. خوشاله اوسئ. ملګرو دغلته حاجي صاحب محترم خورما او اوبه دغلته ایښي دي په دې خاطر باندې چې هر څوک تر څو کور ته نه رسېدلی په همدغه اوبو باندې او خورما باندې روژه ماته کړي. حاجي صاحب څنګه وې روژه دی؟ بیخي شکر د الله نه راضي او بیخي ښه روزه ده. دا په خپل مصرف کوئ؟ دا په خپل مصرف کوم. دا زمزم دی له سعودي نه مې زمزم راوړي. دا هر ماښام د روزې تر اخره پورې خلکو ته زمزم ورکوم. ماشاءالله ماشاءالله څومره د نیکۍ کار. خدای دې نور هم دله توفیق درکړي. خیر اوسې کامیاب. تقریبا څومره خورما راوړې څومره اوبه؟ یاره داسې تقریبا یو 200 نفره 1.5 نفره به د ورځې دلته روزه ماته کړي په توکل د الله. رب دې دله اجر درکړي. ډېر یو ښه کار دی. خدای دې زموږ په وطن کې دغسې احساس نور هم زیات کړي. دوستانو ډېر خلک چې تر څو کور ته نه رسېدلي یا د خپل هغه کار ځای ته نه رسېدلي نو دغلته د دې اوبو آبي زمزم اوبه چې د هېواد نه ډېر لرې دي د حاجي صاحب محترم راوړي دي او دغلته یې روژاتیانو دپاره ایښي تر څو روژه پرې ماته کړي. حاجي صاحب محترم څومره د خوشحالۍ احساس کوئ؟ والا زه دونه د خوشحالۍ احساس کوم چې یو کال نه تر بل کال تر هغو پورې روزه راځي. زه ډېر په خوشحالۍ په احساس کې ډېر انتظار کوم چې څه وخت به روزه راځي زه به دا کار کوم. بس رب دې دله اجر درکړي. رب دې قبول کړي. الله هم کامیابه لره. دوستانو ډېره مننه تاسو د کوټې سنګي ښار ولیدلو. ښه روژه ماته ولرئ. وخت مو په خیر. خدای په امان. د لا نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.